بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن درته په کمپیوټر کې یو مهم ټریک ښیم. هغه دا چې په USB باندې خپل عکس څنګه لګولی شو. لکه تاسې دا اوس وګورئ دا USB ده، دې باندې ما خپل عکس لګولی دی. نو دغه طریقه درته ښیم چې په دې باندې تاسې خپل عکس ولګوئ تر څو که تاسې وغواړئ مطلب په هر کمپیوټر کې واچوئ نو ستاسې عکس به هغې باندې شو کېږي. راځو د دې جوړولو طریقې ته. تاسو ته به زه دا وښیم. را به شو USB به تاسې خپل کمپیوټر کې واچوئ. کله مو چې USB کمپیوټر کې واچوله تاسو ته زه اوس ښیم. دلته تاسې وګورئ په زما USB باندې اوس چې کوم دی عکس نشته، دې باندې به اوس مونږ عکس لګوو. زه راځم دلته یو عکس به راواخلم. تاسې وګورئ دغه عکس زه راخلمه، یا چې هر یو عکس وي فرضاً زه یا دغه لوګو عکس راخلم چې تاسو ته ښه معلوم شي. تاسې به لومړی د عکس باندې رایټ کلیک وکړئ او دلته به راشئ اوپن ویت ته او پینټ سره به دا اوپن کړئ. کله مو چې پینټ سره دا اوپن کړه دې نه وروسته به تاسې راشئ دلته فایل ته. فایل کې چې دی سیف اس ته به راشئ، BMP پکچر چې دی دا باندې به کلیک وکړئ او دلته به راشئ دا به چې دی سیف کوي په ډیسکټاپ باندې BMP پکچر. صحیح شو. دا مونږ اوس په ډیسکټاپ باندې څنګه کوو؟ سیف کوو په ډیسکټاپ باندې، سیف باندې کلیک کوو. دا به مونږ سره څنګه شي سیف شي. دا مو سیف کو، دا به کلوز کو. ګورئ BMP په نوم باندې مونږ سره دلته دا عکس یا لوګو راغله. اوس به راشو سرچ ته. سرچ کې به چې دی نوټ پیډ ولیکو او دا به اوپن کو. دې نه وروسته چې کوم دی په نوټ پیډ کې به مونږ ولیکو چې قوس شروع اټو رن. قوس به پسې بند کړئ او دا به انټر کړئ. دلته به ولیکئ آیکن از اکول. د دې لوګو نوم چې دی هغه نوم به تاسې راواخلئ. ګوره لوګو ډاټ BMP دی. تاسې به دلته هم همدغه طریقې سره ولیکئ چې لوګو ډاټ BMP، لوګو ډاټ BMP. او دا به فایل ته راشئ سیف به کړئ. سیف کوئ دلته به راشئ تاسې ټیکس ډاکومنټ چې دی دا به آل فایل واخلئ او دلته به ولیکئ اټورن ډاډ INF او دا په ډیسکټاپ باندې مونږه سیف کوو. سیف باندې کلیک وکړئ. بس دا سیف شو. دا به کلوز کړئ. دغه دواړه فایلونه چې کوم دی دا راواخلئ، کاپي کوئ، کاپي سره راخلئ او که همداسې ډراګ اینډ ډراپ کوئ راوړئ. دا USB چې دی اوپن کړئ، دې کې پیسټ کړئ. کله مو چې دې کې پیسټ کړ اوس تاسې بیک شئ. USB کې وګورئ دلته عکس لا نه دی راغلی. څه وخت به راځي؟ کله چې تاسې کمپیوټر نه USB وباسئ دوباره یې داخل کړئ. USB مو وایستله، دوباره مو داخل کړله. تاسې اوس وګورئ هغه لوګو چې ده هغه ورباندې راغله. دلته به زه دس PC ګوره لوګو راغله، خو هغه دا لوګو دا بګراوند کې لږ مشکل و نو عکس صحیح نه معلومیږي. نو تاسې کولی شئ چې خپل عکس د تذکرې سایز، پاسپورټ سایز عکس وي هغه په خپل USB باندې ولګوئ یا په کمپیوټر ډرایو باندې لګوئ. CDER یو ډرایو باندې چې لګوئ کولی شئ چې وی لګوئ او شوی کې ورباندې که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.